السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن به سورة یونس آیت نمبر 2 بوایو إن شاء الله 2. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوي کړي. الله دې موږ ته عمل کولو توفیق هم راکړي. آمین ثم آمین. دینه رستنی د سوره یونس لومبني آیت کې الله تعالی شروع د حروف مقطعات نه وکړه چې الف لام را. الله پويږي په معنی دې ټکی او بیا فرمایل چې دا آیتونه د کتاب دي، د حکمت نه ډک کتاب دی او محکم آیتونه دي، د الله تعالی طرف نه احکامات دي او یو ځای را جمع کړي شوي دي. اوس الله تعالی د مشرکینو د یو اعتراض جواب ورکوي. مشرکینو به دا اعتراض کو چې دا څنګه کېدی شي چې څنګه نه دی یو سړی پیغمبر شي. یعنې دا ډېره عجیبه خبره ده دوی په نیز باندې چې یو سړی دی څنګه پیغمبر شي، هغه ته دی څنګه وحي کېږي، هغه ته دی څنګه جبرائیل علیه السلام راځي. دا خبره به هغو ته حیراني لګېده او دا خبره به هغوی ته عجیبه لګېده. نو الله تعالی دا هغه جواب ورکوي چې دا تاسو څنګه عجیبه خبره کوئ. او دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی په مونږ تاسو ټولو باندې چې الله تعالی پیغمبر په مونږ انسانانو کې را لېږلی دی. که چیرې انسان نه وی نو پیری به وی یا به فرشته وه یا به ولې مخلوق الله پیدا کړی وی، بیا به دوی دا اعتراض کولی چې دا خو ملک دی، فرشته ده او دته خو لوږه نه لګي او دا خو نوراني مخلوق دی او د خو زموږ ضروریاتو باندې نه پوهېږي یا زموږ احساسات او جذبات داسې نه دي لکه څنګه چې د دي یا به لیدلی یا به نه لیدلی وغیره. بیا به دا اعتراضات کوله. نو دا خو د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې الله تعالی پیغمبر زمونږ نه د انسانانو نه او بهترین انسان الله تعالی راولېږلو، په ټول انسانانو کې بهترین او بیا داسې امین و صادق انسان چې کوم احکامات الله تعالی هغه ته بیان کړل هغه په ډېرې ښې طریقې سره مونږ ته د هغه عملي نمونه وښودله. نو دا خو د الله تعالی ډېر لوی احسان دی. که چیرې داسې پیغمبر وی چې انسانانو نه وی بیا به د هغه اعتراضات وی. که به انسانانو نه وی داسې چېرته مغرور وی، داسې متکبر وی یا داسې د نیچ خاندان نیچ سړی وی، بیا به هغه مونږ څنګه پوهولی. خو دومره بهترین انسان الله تعالی په مونږ انسانانو کې خوښ کړو، پیدا یې کړو، برابر یې کړو، جوړ یې کړو. الحمدلله صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه کې هیڅ شي کمی داسې نه و چې قرآن کریم تشریح دپاره هغه ضرورت وي او هغه مونږ ته هغه ښودلی نه وي. او بیا عجیبه خبره دا ده چې د هغه کوم 2 کارونه دي د نبوت دپاره هغه ډېر عجیبه په همدې آیت کې الله تعالی ذکر کړي دي چې دا پیغمبر خو راغلی دی دپاره چې تاسو ویرئ چې د الله تعالی نافرماني مه کوئ. تاسو چې د الله نافرماني کوئ نو ګورئ مخکې قبر روان دی، قیامت روان دی، جهنم روان دی، بیا به هغې نه تاسو څنګه بچ کوئ ځان. الله به درنه راضي شي نو تاسو به هلاک شئ، تباه به شئ. او چې بیا څوک نیک عمل کوي هغه ته زیری ورکوي چې نیک عمل کوه، دغه نوره حوصله افزایي وشي چې ګورې ته نیک عمل کوي، ایمان راوړي، عقیده دې برابره شي، نیک عمل وکړي نو تا دپاره مخکې د الله رضا ده او تا دپاره مخکې جنتونه دي، تا دپاره کامیابیانې دي. نو دا خو دواړه کارونه د انسان دپاره ډېر د فایدې کارونه دي، ډېر فایدهمند کارونه دي او تاسو په دې باندې اعتراض کوئ. نو فرمایي چې اکان للناس آیا دا خلکو دپاره عجیبه خبره، دا خبره خلکو باندې عجیبه لګي. ان دا چې اوحینا موږ وحي وکړله الی رجل یو سړي ته منهم د امدینا. ان دا چې یعنې وحي مو کړه دې دپاره انذر الناس چې د ویره و خلق وبشر الذین او زیری ورکه هغو خلکو ته آمنو چې مؤمنان دي. دوی ته زیری ورکه د څه شي ان لهم چې بشکه دوی دپاره قدم صدق مرتبه ده ډېره لویه. قدم مخکې ته ویل کېږي صدق رښتینې، دا د جنت د نومونو نه یو نوم هم دی او مخکې راتګ ډېر اعلی ډېر خوشخبری هم ده، زیری هم دی او جنت هم دی او دې دپاره راتلونکې زندګي بهترینه ده عند ربهم د دې رب په نسبت باندې. یعنې هغو خلکو ته یره ورکه چې هغه د الله نافرماني کوي او کم خلک چې د الله تابعدار دي او فرمانبرداري کوي هغوی دپاره زیری ورکه چې تاسو دپاره مخکې یو ښه زندګي روانه ده. نو چې دا کار الله فرمایي چې ما وکړو نو قال الکافرون وای کافر ان هذا بشک داخل ساحر جادوگر دی مبین ښکارا. نعوذ بالله. څومره غټ اعتراض او الزام لګی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې پیغمبر راغو دې دپاره چې دی ویری، دې دپاره چې نیکانو ته زیری ورکړي او دی وایي دا جادوګر دی.
د هغې د معجزو په بنیاد باندې یا دغه د اوچتو اخلاقو په بنیاد باندې یا د قرآن کریم داسې بهترین آیتونو په بنیاد باندې به اعتراض کوو. اعتراض دا کوو چې دا جادوګر دی، دغه دې خبرې کې اثر دی، نه دا خو جادو دی. دا څومره عجیبه خبره. تاسو د دوړ طرفونو ته لږ گهرۍ سره بنده سوچو کې بیا پوهیږي ور باندې چې یو طرف ته الله تعالی ستا د فائدې لپاره سړی راولېږلو او بهترین سړی منتخب کو هغه راولېږلو او هغه بهترین طریقې سره خپل کار وکړلو کوي چې هغه انتهایی بهترین بغیر د څه کمی نه، بغیر د څه د لالچ نه، بغیر د څه بل د مطالبې نه، او ته په هغه باندې اعتراض وکړو چې دا خو جادوګر دی. نو ډېره عجیبه خبره ده. اکان للناس آیا د خلقو د پاره عجبا د عجیبه خبره اندا چې او حینا مونږ وحی وکړه الی رجل یو سړی طرف ته منهم د امدینا اندا چې انذر الناس ته وير وخلق وبشر او زیر ورکا وبشر الذين او زیر ورکا هغه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي ان لهم چې بشک دوی د پاره قدم صدق مرتبه د ډیر لویا یا مخ کی غټه درجه ده عند ربهم د دې رب سره. قال الكافرون نو اویلی کافرانو ان هذا بشک دا خو لساحر البته جادوګر د مبین ښکارا.